حبیب نورمحمدوف له 9 بریاو وروسته له آزادو سیالیو سره مخه وکړه. مسلمان حبیب په خپل وزن کې نړیوال نه ماتېدونکی اتل پاتې شو. د رزمي سیالیو دغه نامتو لوبغاړي تېره شپه خپل امریکایي سیال جسټن ګیچي ته ماتې ورکړه. دا سیالي چې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شوه، نورمحمدوف خپل سیال په دویم پړاو کې له 1 دقیقې او 40 ثانیې وروسته راوپرځاوه. 22 کلن حبیب له لوبې وروسته ډېر احساساتي شو او له یادو لوبو څخه یې د تقاعد اعلان وکړ. هغه وویل ما خپلې مور سره ژمنه کړې چې دا به زما وروستۍ سیالي وي. د حبیب پلار او د نوموړي روزونکی څو میاشتې وړاندې د کرونا ناروغۍ له امله ومړ. هغه وویل د پلار په نشتون کې نشم کولی نور دغو سیالیو ته ادامه ورکړم. نوموړي د یادې سیالۍ تر بریا وروسته وژړل، د شکر سجده یې وکړه او ویل چې د دې بریاو لپاره یې 20 کاله تمرینونه او کوششونه کړي دي. نورمحمدوف په 1988 کال کې د سپتمبر په 20 د هغه وخت په شوروي هیواد کې زیږېدلی و چې په اوس وخت کې داغستان روسیه ده. حبیب سنی مسلمان دی، همداراز په اوار، روسي، انګلیسي، ترکي او عربي ژبو باندې پوهیږي. هغه د 2014 کال د جون په میاشت کې واده کړی او اوس مهال 3 اولادونه لري. حبیب د نور نړۍ سربیره په افغانستان کې هم زرګونه پلویان او مینوال لري چې د لوبې له کتلو او بریاوو یې ځانګړی خوند اخلي.